په شروعات کې مونږ یو کس وینو د ډیر زیات خوشاله وي په ایرپورټ کې روان وي او د نوم ډیوډ وي دته بهر ملک نوکری میلاو شو وي او د بهر ملک ته روان وي خو د بهر ملک ته یوازې نزي د یو سپیس ساتلی وي دا غي نوم وي پالما د ځان سره غ سپې هم بوتل غواړي دا ډیوډ چې څنګه جهاز ته ورنږدې شي نو سکیورټي والا ورته وایي چې کاغذونه راواخله نو سکیورټي والا چې څنګه دی خو خویالو کې نو دی د پته ولګي چې ډیوډ سره سپې هم دی نو دا ورته وایي چې د سپی سرټیفیکیټ هم راکا نو دا ډیوډ خپل جیب ته لاس کې د سپی سرټیفیکیټ راخلی خو ته دې خیال وکړي نو دنه سرټیفیکیټ کور کې پاتې شوی وي نو دا ډیوډ د سکیورټي والا ته وایي چې ما نه سرټیفیکیټ کور پاتې شوی دی کو زه کور ته چرته سرټیفیکیټ پسې زم نو ما نه دا پلیټ مس کیږي نو دا سکیورټي والا ورته وایي چې هر څه نو سرټیفیکیټ پر راکې او کو ته دې سپی سرټیفیکیټ ته 10 په وتا نه مونږ دلته په ایرپورټ کې پاتې کوو نو ډیوډ ډیر مینتونه ډیوډ ته دا سکیورټي والا غوسه شي چې را سره سپو میدان نه چې ته ځان سره سپی هم راولي بیا دا ډیوډ د سپی نه زړه صبر کی او بیا یو بال د جیب نه راواخلي واخو یو غورځي نو سپی هغه پسې منډه کې او ډیوډ جهاز ته په منډه باندې وخیږي دا جهاز دې ټیم کې پاسي روانيږي نو دا سپی چې څنګه وویني چې ما نه ډیوډ لړو نو دا سپی هم د جهاز پسې شاته منډي وخی نو دا سپی د جهاز نه په ایرپورټ کې پاتې شي بیا دینه بعد سکیورټي والا راشي او دا سپی مړکې سپی ته چې څنګه پته ولګي چې سکیورټي والا رااله او ما مړکې نو د سپی ډایرک منډه کې او د مصری په دکان کې پټ شي سکیورټي والا لاړ شي او مصری نه تاسو کې چې دلته خو سپی نه راغلی هغه ورته وایي چې ما ته پته نشته څنګه چې سکیورټي والا لاړ شي نو دا مصری د سپی له خوراک راړي او د تکیدي دا سپی دا خوراک خوري بیا دا سپی د جهاز आवाज اوري نو د بیا د ایرپورټ طرف ته منډه کی نو دا سپی منډه کو د جهاز مخه ته ودرېږي او د دا په ځل کې وایي چې د جهاز کې زما مالک ډیوډ نو دا پایلټ چې څنګه دا سپی په ایرپورټ کې وویني دا پایلټ جهاز دوباره اوچت کی د سره جهاز ډیر زیاته جټکو وخی او جهاز کې منسټر ناس وي او د منسټر لاس کې وبوي هغه په منسټر باندې واړيږي د سره منسټر ډیر زیات غوسه شي بیا د جهاز ودرېږي څنګه چې جهاز ودرېږي او دا منسټر جهاز نه راکوشي نو ټول سکیورټي والا ته غوسه شي تاسو یو سپی هم نشي کنټرول کولای او دا سپی د جهاز دی حل کو د ګوري چې پدې کې چرته زما مالک ډیوډ خو بنئ بیا د سکیورټي والا ټول راغون شو دا سپی گیر کی او دا سپی په جمع باندې گیر کی گاډي ته ورو غورځي په دې ټایم کې مونږ یو ماشوم ویني د نوم ډوم وي دا پایلټ زوی وي ته په سپی باندې زړه سوځيږي او د گاډي ته ور ټوپ کی او د دروازه ورته کولاو کې دا سپی آزاد کی دا ټول سکیورټي والا دی الک ته غوسه شي او دا سکیورټي والا دی الک طرف ته روان شي چې دی الک وخی دا پایلټ ډایرک راشي ورته وایي چې دا زما زوی دی دلم کو ګوتی ورل نو خبر درل نه بیا د سکیورټي والا دی پایلټ ته وایي چې تا لا جهاز ولی په سپی باندې نه هجو تا ولی جهاز د سپی نه اوچتاو دی وجه باندې مونږ منسټر ټول بي عزت کړو نو دا پایلټ ورته وایي کومه دا جهاز پر سپی باندې ورخېجو نو جهاز په تباشه ولا ټول خلک په کې مړ شوی بیا د افسر خپل غلطي ومني او دی پایلټ ته وایي چې خیر دی ځه او بیا ورته دا وایي تا یو سورج بعد بل فلایټ ټاغې ته ځان تیار ساته نو دا پایلټ ډیر زیات خوشاله شو ورته وایي چې صحیح ده بیا دینه بعد پایلټ خپل کور ته راشي او د ځان سره خپل زوی هم راولي د چا نوم چې ډوم وي د خپل زوی سره خبرې کوي خو د سره د خپل زوی خبرې نه کوي د دې نه خپه شوی ځکه چې پایلټ د زوی مور مړوي او د دا وایي کو زما مور چته زما ری پلار مړ کړی دا په دې وجه باندې د سره خبرې نه کوي چې پایلټ څنګه ود شي نو ته د زوی د کډ نه راپاسي او ایرپورټ طرف ته لاړ شي او د بهر ملک ته تختیدل غواړي نو د جهاز ته خېږي خو سکیورټي والا جهاز ته نه پریدي نو د جهاز پټیر کې پټ شي په دې ټایم باندې دغه سپی هم موجود وي په دې ټایم باندې دغه سپی راشي او دته وګور چې دی ویني نو غاپی ورته او دا سپی ډیر زیات خوخيار وي د دې ډوم ته په خپل جبه کې وای چې د جهاز نه وغورځيږي را کوشه نو دې سره سکیورټي والا راشي دا ټوم چې څنګه سکیورټي والا وویني نو د جهاز نه رودانګي چې څنګه سحر شي نو بیا د سپی او د پایلټ د زوی ډوم دی دواړو ودوي نو دې ټایم کې پایلټ راشي او د خپل زوی د لاس نه ونیسي او ډیر ورته غوسه شي ورته وای چې راځه کور ته د پایلټ خپل زوی نسلې ویني په دې ټایم باندې د سپی په پایلټ باندې حمله وکړي او د خپل زوی ته خلاص کی بیا دا پایلټ روانيږي نو د گاډو د مصری ته وای چې زمانن فلایټ ته زما د زوی خیال به ته ساتي ځکه چې دلته نور څوک نشته زما نو په دې ټایم باندې د سپی بیا د جهاز आवाज واوري نو د بیا د ایرپورټ طرف ته منډه کی دا مصری په یو دوه کې حیران شي چې د مخ کې هم د جهاز आवाज واوري د ایرپورټ طرف ته منډه کړه او اوس بیا د جهاز आवाज واوري د بیا د ایرپورټ طرف ته منډه کړه چې دا څه کیسه ده نو دی مصری ته د سکیورټي والا ته د سپی ټوله کیسو کی دلته ډوم هم دا خبري واوري د په سپی باندې ډیر زیات خپه شو نور مینه ور سره هم سیوا شي بیا دا ډوم راشي کم چې پایلټ زوی وي دا سکیورټي والا ته وایي چې مال د ډیوډ ایډرس راکړه د سپی ورلا زه بوزم نو دا سکیورټي والا د پسې وخاندي او انکار ورته وکي په دې ټایم باندې جهاز نه خلک راکوزيږي نو دا سپی ورته ګوري نو سپی د خپل مالک په شان ډیوډ په شان یو کس ویني نو دی هغه پسې ور روان شي دغه کس کمرې ته وردن نشي نو سپی ور پسې هم کمرې ته وردن نشي دنه لوخي موخي هر سمات کې او د پسې منډي وخی څنګه چې سپی دا کس
تاسو وینئ نو دا د مالک ډیوډ نه پردې سړی وي. په دې ټایم باندې ټول سکیورټي ته د سپینه ډیر زیاته تنگ شوی وي. نو دی د سپې ګیرول غواړي. دی چې څنګه سپې ګیری نو په دې ټایم باندې ډوم راشي او د سپې دینه بیا خلاص کی. نو بیا دا یو سکیورټي والا راشي او ډوم له د ډیوډ اډرس ورکی. ورته وای چې دا بل چاته ونه خای. څنګه چې بیا دا پایلټ د پلیټ نه واپس راشي سکیورټي والا ورته وای چې ستا د زوینه او د سپینه مونږ ډیر زیات تنگ راغلی. لا د خپل زوی مړ کا او یا د سپې مړ کا. او خپل زوی نشي مړ کول نو د سپې لازمي مړ کا. کني مونږ به د پایلټ نه وباسو. نو په دې ټایم باندې دا پایلټ راشي او ځان سره سکیورټي والا راولي. ورته وای چې دا سپې زر تر زر اوچت کوي. نو په دې ټایم باندې دا سکیورټي والا چې سپې اوچتي د پایلټ د زوی ډوم په سړي ډیر زیات چیغه وي. خو د پایلټ خپل زوی د لاس نه نیسلې وي. نو دې سره د پایلټ د زوی د پایلټ نه ډیر زیات خپشي او ور سره خبرې نور هم نه کوي. او بیا د پایلټ ته دا پته ولګي چې سپې کم ځای او ډیر چانه پاتې شوی دی. د پایلټ ته چې څنګه د سپې په باره کې پته ولګي نو د خپل غلطه احساس وشي او د ډیر زیات خپه هم شي. د اراده وکړي چې د سپې بز د سکیورټي والا نه آزادوم. نو د په گاډي کې کینی او روان شي. نو لار کې د خپل زوی محل ورشي. نو د ورته وای چې راځه ما سره گاډي کې کینا. هغه سپې آزادول پسې زو. نو زوی ډیر زیات خوشاله شي او د سره گاډي کې کینی. د دواړه په گاډي کې لاړ شو د سکیورټي والا نه د سپې آزاد کی. دا چې څنګه دی د سپې آزاد کی نو د دې سپې د پایلټ د زوی ډوم سره ډیر زیات رضی تیری شو وي. نو د سره ډیر زیات دوستی وي. دینه بعد سپې بیا هم ایرپورټ ته ځي او د خپل مالک ډیوډ انتظار کوي. بیا د پایلټ په اخبار کې ورکی یو سپې په ایرپورټ کې پاتې شوی دی کو دا د چای نو را دي شي ورپسې. منسټر چې څنګه په اخبار کې دا خبر وویني نو د خپل نمبر زیاتولو د پاره راشي او سپې سره تصویر وباسي او ویډیو وسرو کې او دا پکې ووي کو د دې سپې مالک څوک دی هغه له ټیکټ او هر څه کوما. نو منسټر دا کار زکه کو د وی چې خلک مانه خوشاله شي او ټول خلک مال بیا ووټ را او دې سپې سره ټول خلک تصویرانو باسي ځکه چې دا سپې ډیر زیات مشهور شوی وي. هر پایلټ کور ته راشي نو د پایلټ تکال راشي او ورته وای چې ډیوډ په سبا کا هیری راځي سپې پسې. پایلټ دا سپې بل ایرپورټ ته راو. ډیوډ له هم ډیر زیات خلک استقبال راغلي وي. نو دا سپې چې څنګه خپل مالک ډیوډ وویني نو دا سپې ورمن کې خپل مالک سره غاړه میلاو کی. دې ټایم باندې ډوم ډیر زیات خپشي او د سپې سره ډیر زیات مینه وي. دی وی چې دا ډیوډ په سپې بوزي ډیر زیات خپوي. پایلټ چې څنګه خپل زوی خپوي نو د لاړ شو ډیوډ ته وای چې ستا 100 روپۍ هم پکار وي زدل در کوم خدا سپې پریدا. په دې خبره باندې وته ډیوډ غوسه شي ورته وای چې زه تعالی سپې نه در کوم. دینه بعد بیا ډیوډ خپل ملک ته دوباره ځي. خدای بزان سره دا پیر کې دا سپې هم بوزي. نو په دې ټایم باندې دی چې کله سپې جهاز ته خېږي نو دا سپې جهاز ته نه هېږي ځکه چې دا سپې ډیر زیات خپوي. ځکه چې د در پایلټ زوی سره مرګستیا وي دی هغه پسې ډیر زیات خپوي. دا سپې بیا راکوش شي او ډوم سره میلاو شي. دی ډیر ډوم او دا سپې یو بل سره ډیر زیات خوشاله وي. دوستانو کو دا ویډیو خوښ شوی نو دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپل شان کمنټ هم وکړئ. ډیره مننه.